تاسو ته خپته ده چې عقل او زړه کار پرې خوده دی چې دې پریشانۍ ته سړی وګوري نه دا ټیک دی خبره دا ده وایي یو درې دوستان نیت تړلی سیند غاړه کې نو ماهي ټوپ که چې ماهي ټوپ که نو هغه یو وایي کافر غټ مایه ده نو بل ورته وایي چپ شوی موسکې خبرې مه کو نو هغه درېیم ورته وایي ښه شوه چې ما نه دي کړي نو خو لکه خبرې درې واړه وکړې عقل کار پرېښودی د خدای په رحم دغه به کېږي په فضل بل یو سړی د هم نه لاندې وایي پروت و اوړي کې دا لنګړه هم و نو هغه بلبلو خوړه پوخ شو نو دی ځان سره وایي دی ځان سره وایي خدایه پاکه تا په خپله وینې چې کدو څلوېښت باندې ثنا وایي او دا یو معمولي میوه ده څومره دې عزت ځکه دې ورکړی نو هغه هم پوخ شو هم په دې مخ باندې راخلاص شو نو نیغ کاټ کې کېناستو خدای پاکه ته په خپلو کارونو ښه پوهېږې ویې که دا لا پېټکه دوې نو زما به یې مخ لاسوان کړي خبره دا ده بل یو سړی و د هغه یو دوه لوڼه وې نو بس د قسمت خبره وه یو یې ښه مالدارو کې ورکړه یو یې د کولالانو له ورکړه په جمع ده چې پخی نو چې یو کال نږدې شو نو ښځې ورته ویل ورشه د حاجي نه کوم خبر راله راله چې ژوندی دی که نه نو دی راغلی دی ړومبی هغه مالدارې کرتلی دی نو هلته یې چای پاڼې وکړو نو ورته یې څنګه وخت یې ښه تېرېږي وی او کاکا حاجي ښه تېرېږي خو دعا وکړه چې خدای پاک باران وکړي نو دی بلا جیداد دی غنم یې کرلي دي که ونه شو نو یې هر څه به روړه شي نو هلته یې دعا وکړه خدای دې پرې د رحمت باران وکړي لکه په موږ چې نن سبا نشته سهار اوازونه کېږي وایي زهرا یې له راوتی نو چې هغه بلې کرلان نو هلته یې چای پاڼې کړي دي نو ورته یې وخت یې ښه تېرېږي او کاکا حاجي ښه تېرېږي خو دعا کوو چې خدای پاک باران ونه کړي من په جپه ښکړې ده که باران وشو نو هر څه به تېره شي نو هلته یې دعا وکړئ خدای پاک دې باران نه کوي نو بس چې راغې ښځې ورته ټیبل کېښوده کته کېناسته چې اوس به راته د جینکو خبره کوي نو د ډوبا پیاله یوز که د هغې ورته وي جینکۍ مړې وې که ژوندی وې وې نه ژوندی دي خو رښتیا درته وم وی یو به پکې غولې کېږي که باران وشو